اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن چې رزلټ راشم او عملی ډول باندې چې موږ کنفیګریشن کوو نو موږ ته د څه ضرورت دی؟ د سیسکو پیکیج سره ضرورت دی. دلته ورچوال کې چې زه غواړم چې وکړم د دې کنفیګریشن وکړم. صحیح ده؟ مطلب داسې پروتوکول او سویچونه دا ټول پریکټیس موږ سره په دې کې ورچوال کې سیسکو پیکیج سره یو غټ او ریلیبل نوم دی چې موږ په کنفیګریشن کولی شو. کله چې سیسکو پیکیج سره دې ځنه تاسو کلیک وکړئ او دلته را اوپن کړئ، په دې کې لومړی چې تل لاندې وګورئ دلته موږ سره نیټورک ډیوایس دي چې په دې کې راځي راوټر موجود دی. راوټر باندې کلیک کړئ، دلته مختلفې راوټر دي، په کې دلته سویچز موجود دي، مختلف سویچ مطلب ته لیر 3 سویچ هغه د ډیزاین دا شخص لري دا نور ډیر ټول سویچ سره هب دار سره هب دلته وګورئ وایرلیس نیټورک مطلب وایرلیس ډیوایسز دي چې شو لین او دا دې موږ سره وګورئ ډیر سره ټاول او دا موږ سره ډیر زیات دي. په سکیورټي لپاره فایروال دي سره او بل مطلب انټرنیټ او دا شان په دې کې تاسو شامل دي. بیا چې ان ډیوایسز تر راشي په ان ډیوایسز کې راځي ان ډیوایسز کې ګوره پی سي دا لپټاپ دی سرور دی ټول دته په ان ډیوایس کې راځي پراته دي. هم دلته وګورئ هم موږ سره مختلف ډیوایسز راځي لري د تو دا ټول دې چې موږ کولای شو دې کې چې شو کو پریکټیس پکې وکړو. بیا چې دلته راشي کمپوننت مطلب ځنې اجزاوی راځي د شو بیا دې چې موږ سره کنیکشن کیبل دی چې موږ سره اتوماتیک کیبل دی دا سره کنسول کیبل دی دا سره موږ سره کوپر کیبل دی سټریټ کیبل دی دا سره بیا کراس کیبل دی شو او دا سره وګورئ مختلف کیبل دی سره فایبر او دا موږ سره دا موږ سره چې فکر کوم دا سره اکسلری دی اکسلری ورته وایي یو څه ورته وایي فکر کوم نه شو چې او دلته ګوره کارجل کیبل او داسې نور کیبل هم سره په دې کې شامل دي. ملي شي په دې کې هم سره مطلب ځنې راوټر یا ځنې سویچونه په دې کې سره موجود دي او دلته موږ سره بل دا موږ سره دي. اوس موږ کار تر راشو نیټورک ډیوایس سره په دې کې چې راشم سویچ ته او دې ځنې زدا ته دا مې دلته انتخاب کړل د لیفت کلیک سره دلته اچوم صحیح ده دا موږ سره راغلی. په بل ځای کې ګوره لاجیکل او فزیکل چې مطلب په فزیکل ډول موږ سره دا کومې ساحې کې ښکارېږي دا دلته دې ساحې کې سره ښکارېږي چې یا په لاجیکل کې سره په داسې ډول ښکارېږي. بیا موږ سره چې دا مطلب موږ سلیکشن کوو دې ځنه سره شو فایند سو پیدا کوو ډیلیټ کوو دې ځنه موږ سره ریسایز کوو پلیس نوټ زوړ مې نوټ سره اډ کوم دلته ځکه کوم ګره نوټ مو ورته اډ کړ صحیح ده کنه. او بیا دلته موږ سره لاینز دي چې ته وګورئ دلته په مثال او ټیم چې ته یو فیل ورته ورکوم دلته راځم په مثال دا فیل ورته ورکوم لینزټ لکوم دلته وګورئ دا سره ټریک کیږي راځم صحیح ده ټیم دا ریکټنګل دا غواړم او دې ځنه راشه صحیح او دا مې انتخاب کړ دا ترتیب باندې مواخصه صحیح دلته هم راځه خو دلته شیپ ډول باندې په کوم ډول باندې راځه ټرینګل او دا موږ سره لیکنه دا ترتیب باندې دا هم راځه شته بیا میسج غواړم دلته میسج پیکټ ځلې کوم یو څه نه بلته دا لیکل کیږي او دا موږ سره هم شته کمپلیټ ویډیو نو دا دې خبرې ورسره تو زه راځم کړه چې دلته راشو په دې سویچ باندې موږ کلیک وکړو کنه چې راشم اسکیپ باندې کلیک کوم تر څو سره داخل شي دا سره سویچ دی سویچ دی کنه دی زه راشم دلته نوٹ موږ لیکل چې سویچ سره سویچ موږ تیر دلته ټایپ کړو چې موږ سره په دوه ډول سویچ دی چې مانیجبل سویچ دی او یو نن مانیجبل سویچ دی سره چې مانیجبل سویچ هغه سویچ دی چې په دې کې کنسول پورټ را سره موجود وي چې دا کنسول پورټ سره پاره وي چې کنفیګریشن په دې کې موږ تاسو وکولای شو. اوس یې ګورو چې ریسټام سره کنه دې باندې کلیک کوم دلته راشو ګوره په دې کې څوار مې دا را زوم ان کما زوم ان بدل زوم ان کما اوس یې ګوره آیا په دې کې کنسول پورټ شته کنه شته دا کنسول دی کنه دی کنه نو دا اوس موږ سره کومه سویچ در سره مانیجبل د مانیجبل او د نن مانیجبل سویچ ترمنځ فرق دا دی چې دی کې موږ سره چې دی موږ سره یو کنسول پورټ موجود دی او د دې د لارې ز کولای شم چې په دې کې کنفیګریشن وکم سیده کنه یو پروتوکول چې یو لري کومه د دې لارې ز کولای شم چې یو کما یو په دې کې زه د دې ځنه چې کو موږ تاسو ته نه کنفیګریشن په دې کې وکړو سمه ولا زوم اوټ کما نو ګوره په دې کې موږ سره دا کنسول پورټ سره موجود دی چې دا چې مطلب بیا مانیجبل او نن مانیجبل سویچ ترمنځ فرق دی چې مانیجبل سویچ هغه سویچ چې په خپل خدای سره جوړول شم مانیج کولای شم کسٹمایزیشن مطلب کسٹمایزیشن کولای شم تغیرات پکې راوستل شم دې کې کنسول پورټ سره موجود دی بل د دې ټول پورټونه آن وی راځي څنګه وی آن وی راځي سیده کنه د سویچ ټول پورټونه آن وی راځي او سویچ دا موږ سره دی او نن مانیجبل چې کنسول پورټ لري هغه کې نات کسٹمایز د نشي کولای چې په خپل خوا باندې ځانته جوړ کړي سیده کنه کنسول پورټ پکې نه وي او ټول پورټونه دې هم آن وی راځي یو کس راځي یو د مسله وسل کې اس مشکل نشه کوم حاجت دی او د راوټر ټول پورټونه آف وي راځي سیده کنه مطلب یو کس چې د بیام راوړي او د کیبل ورته ورکی بس نه منی راوټر او د ورکی انسر بصیره نیټورک کې شامل شو کنه په دې خو پوښتنه چلا اوس دا کنسول پورټ شو وګوره په کنسول پورټ کې موږ سره کنسول کیبل ته ضرورت یا رول اوور کیبل ورته کې سو کې کنسول کیبل یا رول اوور چې په دې باندې موږ سره کنفیګریشن به کولی شو دا رول اوور کیبل یو تاسو دې کنه چې یو خاطر باید RJ45 وي او یو خاطر USB پورټ یا DB9 وي سره RJ45 موږ کوم خاطر کوو هغه د دې کوم کنسول پورټ خاطر کوو RJ45 کوم یو ته کوو کنسول پورټ ته او دا DB9 چې کوم یو دا موږ د کمپیوټر خاطر کوو اوس وخت دا DB9 نه استعمالېږي DB9 چې کوم یو کنه دا موږ سره د کې سوري هغه بدل خپل یو پورټ پکې موجود دی زیرا هغه کې سیریل پورټ ورولې یا سپورټ ورته ویل نه ورته هغه به دې چې موږ انسرټ کوو زیرا اوس وخت یو خاطر باید RJ45 چې هغه ته په دې سویچ کې کنسول پورټ کې ورته پلګ کی او بل خاطر باید USB وګوره دا USB دی کنه په بازار کې دا مونږ کې چې یو خاطر RJ45 او بل خاطر DB9 نو ته بیا څه کې بیا به یو کنورټر پورټ راځي دا DB9 چاته بدل کې USB پورټ بدل کې په بازار کې اخلي نو اول نه ته چې RJ45 to USB پورټ دا کې بل تر کوم دا کې بل نو سره شته په دې پوزیشن سره دا وګوره موږ سره ورچوال دی هم دا ورچوال دی سره ورچوال کې ډول باندې ته ډبل کلیک کوم دا ماستر ډیزاین خلاصي هم سره کنه او په عملی ژوند کې چې کله تاسو سویچ یې خوي تا केबल څنګه راتیر کړ هغه طریق RJ45 ته سویچ کې فلګ کړ او دلته دې پورټ کې فلګ کړ د USB کې وس خبره
ته چې کله بیا کنفیګریشن کې ته وسکه انته هغه سره څه آیا په هغه سویچ باندې تر څه ډبل کلیک کړه دلته چې پکو نه دلته موږ سره سافټویر ته ضرورت دی چې ضرورت دی سافټویر چې موږ سره یو فاټي سافټویر دی لکه فاټي سافټویر ټیرم سافټویر او موږ سره بل څه کې او سی آر ټي دام سافټویر دی چې دا سره پر استعمالي تر څو د دې سافټویر په واسطه باندې کولای شم چې هغه سویچ څنګه کوم اکسس کوم او کنفیګریشن کوم په دې پوزیشن چلا نو ګوره د دې په واسطه باندې د فاټي سافټویر په واسطه باندې تر فاټي استعمالي ټیرم سره استعمالي مختلف چې دا کنفیګریشن لپاره دی په اړه ډول نشم کولای چې هغه ځنه کېبل لا تیر شو د سی ډي ته ځي څه نه کیږي نو سافټویر له وجه ته کولای شي هغه څنګه کېنه سره اکسس کی په دې خو انشاء الله چې پوښي منیجبل نن منیجبل باندې پوښي دا منیجبل نوٹ after connection we should have party software ټیرم یا secure CRT دا مطلب سره او راوټر آل منیجبل راوټر کې ټول را سره منیجبل دي څنګه دي را سره ټول را سره منیجبل دي سره چې په دې کې ګوره چې انټرنل کمپوننټس اف راوټر د راوټر د داخلي غوښ بجې زم سره راوټر اندر راوخلم دا دې را سره دلته دا سویچ راوټر ښکاری ډیزاین راشه دا راوټر سره واخلم اوس هغه سره سویچ او دار سره شي راوټر دی دلته ډبل کلیک وکړه وګوره دار سره شي نه راوټر دی پوښښ باندې راوټر ټول منیجبل دي څنګه دي ټول منیجبل مطلب تخپل منیج کولای شي چې دې راوټر د نه موږ سره یو انټرنل کمپوننټس دي سره چې انټرنل کمپوننټس چې راوټر او اس د راوټر اپریټنګ سیستم چې دی آی او اس دی سره انټر نیټورک اپریټنګ سیستم ان واز کریټډ بای سیسکو او د چا خو څنګه جوړ شوی وو سیسکو راخه نو راوټر د کمپیوټر یو اپریټنګ سیستم ته ضرورت لري ترڅو کار وکړي سره کنه په عین حالات کې هم داسې راوټر یو اپریټنګ سیستم ضرورت لري چې هغه ته آی او اس انټر نیټورک اپریټنګ سیستم ویل کیږي صحیح کنه او هغه ډیر باندې چې سیسکو څنګه کې سیسکو چا ته جوړ کړی سیسکو راته جوړ کړی و د دې د انټرنل کمپوننټ چې کومې دي کنه هغه موږ سره یو رام دی چې را سره رام دی را سره یو فلش دی یو انویریم دی او یو ریم دی چې رام اول از رام دی رام کې چې را سره دی رام کې را سره پوسټ ان بوټستراپ دی را سره پوسټ او بوټستراپ څه ته کیږي ګور پوسټ ول کیږي پاور آن سیلف ټیسټ پاور آن سیلف ټیسټ معنا کله چې کمپیوټر لګیږي دا کمپیوټر چې کوم یو دی ټول ځان یو ډول یو ځل چک کوي دا چې کله زه ته لګاو مګنه دا څه کار کوي دا ټول ځان چک کوي آیا کوم ځای کې خو غلطي نشته کوم ځای کې خو مطلب کوم ځای خراب نه دی نو دا چا کار دی د پوسټ کار دی بوټستراپ څه دی کیږي بوټستراپ د راوټر اپریټنګ سیستم دی آی او اس دی کنه دی دا آی او اس را سره را لوډ کوي دا آی او اس څنګه کوي لوډ کوي تر څو را سره کار کوي راوټر اپریټنګ سیستم دی را لوډ کوي چې کار را سره ورکی درام هم دا دوه کار دی چې څنګه څنګه رام څه کوي په راوټر کې وای پوسټ کوي پاور او آن اس سیلف ټی ټیسټ پاور آن سیلف ټیسټ په خپل ځان ټول خپل ځان څنګه کوي چې کوي را سره بوټستراپ څه کوي بوټستراپ وای دی ته ورکی چې دغه موږ سره آی او اس را سره سٹور دی او اماغه آی او اس چې کوم دی هغه څه کوي را سره هغه را سره څوک را لوډ کوي بوټستراپ را سره لوډ کوي په دې پوښي بل فلش درکېږي دا آی او اس په کوم ځای کې پروت وي کې بنوي په دا پوری کنه دا په کوم ځای کې پروت را سره په فلش کې را سره پروت صحیح ده کنه او بل ریم دی را سره انویریم را سره سٹارټینګ کنفیګریشن ساتي او ریم را سره رننګ کنفیګریشن ساتي رننګ کنفیګریشن او سٹارټ اپ کنفیګریشن سمانه رننګ کنفیګریشن ما اوس په دوه چې دا کار کوي پروتوکول وکړو هم دا اوس پرېم کې روان دی کنه کما دا کمپیوټر یا مطلب دا ډیوایس بند کړ آیا دا وکړي نه ریم ول کنه ریم ولټایل دی مطلب دا ډیټا نه ولټایل مطلب دا ډیټا څنګه کیږي را سره ختميږي شو ولټایل نه ولټایل کنه ولټایل مطلب دا څه کنه څنګه نو ګوره دا سره چې کوم لري کنه ریم چې کوم لري هغه سره ولټایل معنا بدلیدون کیږي دا سره کوي مطلب پاور په اف شو دا سره څنګه کیږي د منځ زیره سره په دې کوشش سره انویریم کوم لري کنه نن ولټایل ریم سٹارټ اف کنفیګریشن دي کنه سره هغه کنفیګریشن چې هغه ما دقیقاً په دې کې څه کړی رننګ کنفیګریشن ما اوس وکړ کمپیوټر مې بند کړ دا ختميږي سره هغه ډیوایس بند کړ دا سره ختميږي او انویریم دا هغه رنګ چې هغه معلومات چې دا معلومات مو ورکړل دا ور رننګ کې ځوان چې دا سره سیف شي بریږي دایمن تر څنګه انویریم ته وځل سیف کوم سیشن چلا بل چې کنه راوټر موډ یو یوزر موډ یو پرایویټ موډ یو ګلوبل کنفیګریشن موډ ګور دا مو سره راوټر دی کنه زل تکلیک ور باندې کوم او دلته راشه مسیلای تا او دلته راشه مچ ورته وایم چې نو شی ورته وایم نو انټر ځ کلیک کوم دلته سیشو انټر دلته ګور اوس ما سره دا چې دی یوزر موډ دی کوم یو موډ دی یوزر موډ دی چې دلته ای ان ولیکم راځل دې ته کوم یو موډ ته کنفیګریشن او دلته ما چې کان ټی ورته دې ته چې کی ګلوبل موډ دی دې ته پرایویټ کنفیګریشن ورکیږي یو یوزر موډ دی یو سره پرایویټ موډ یو سره ګلوبل کنفیګریشن موډ دی صحیح ان شاء الله چې دا کوم سره راوټر دا موږ سره د یوزر موډ او دا موږ سره د پرایویټ موډ دا موږ سره چې دی ګلوبل کنفیګریشن ډیفالټ دی وسم دا راوټر دا دی سره یوزر موډ کې ده بل چې کله زغواله مکنه چې موږ وخت یادونه کړو چې دا رننګ کنفیګریشن زغواله چې سٹارټ اپ کنفیګریشن ته ورک منډ سی آر وځو ته چې وخت کوته هم سی آر بیا ایررز چې پدې کې غلطیاں دي مطلب ځکه کمانډ وهم کنه غلط دي یو انکمپلیټ کمانډ څه معنی چې مطلب دا کمانډ را سره پورا نه دي زه ته لیکم چې آی پی انټر ځکه کوم وای انکمپلیټ کمانډ کار ده کنه کاریږي کنه دلته دا هم سره چې مطلب دا کمانډ تا پورا کړی نه دي یو انوالید انپوټ مطلب ځان دلته یو شي لیکم دا
انټر کلیک کوم وګوره انوالید انپوټ ډیټیکټ دی دا لري کنه انوالید انپوټ را سره راغله بل چې کومه دی امبیګس کمانډ کوم کمانډ ته کیږي دا هغه کمانډ ته کیږي چې مطلب په دې کې څو حروف لیکم او په هغه کې چې کیږي را سره ار ای ال او ای فرض مثال دا چې را سره کنه چې ام دې کمانډ مربوطه بل کمانډ را سره وي زه فقط لګ لیکم کنه انټر کوم د ام دې کمانډ مربوطه بل کمانډ را سره دا ته امبیګس کمانډ ویل کیږي کمانډ چې کومه دی کنفټی را سره فرض مثال دې مخکې ته ډیلوډ را سره شو رننګ کنفیګریشن دی دبليو ار را سره کاپی رننګ دا را سره سی ار اصل کې سی ار کمپلیټ دا را سره سی ار سوري ته وخت مو غلط شو سی ار دې لپاره چې کمپلیټ مطلب دا کړی چې دا کمانډ پوره شي سی ار سره پوه شو باندې اوس ګوره کچېره زه بیخي په لومړنۍ ځل راشم کنه او یو راوټر راواخلم چې راواخلم راوټر دا یې کنه دلته زه کلیک کوم او دلته به زه راځم څه شي ته به راځم زه به یا به بیخي نه وای درته راواخلم چې بیخي خفې کوشي دا دې را سره کنه دې باندې زه کلیک کوم او دې چېرته زه راځم سی لایټ اوس ګوره دا را سره چالانېږي اوس کله چې په موډ کې دی چالانېدلو کې دی سیده بیا چې دلته ته انتظار موږ کو او دلته زرا شمه ورته چې دا سره ان دا اوس په لاره چې کې دا سره چلنیږي سره سیده اوس ګورځ نو اخلم دې ځم سی شو کنه ای ان زورته ما او ته چې وګوره کله چې د یوزر موډ نه زغړم پرایویټ موډ تراشم نو چې باغلم ای ان څه ته وکي انیبل چې انیبل ګوره ټاپ څه وکړل انیبل شو کنه ای ان معنا پرایویټ موډ تراشم دې نمبر کې چې بل ځای ته configure terminal چې شي configure terminal دې پوسټ دي سیده کنه کچې راته تاسو ګور ورته کې چې conf t بیان سره مانی سیده انشاء الله دا موږ سره شو موږ سره کوم لیول شو دا جی لیول تر ګلوبل او دې څنګه به تاسو ایکسیټ باندې کړو به تر سره راځي سیده یا conf t زو هم تر راځم او دلته کنټرول z زو هم کنټرول z به ته پریویلیج موږ تر سره راځي سیده اوس په دې کې موږ سره چې کله کمان مکمل وینو w r راځي conf t او ریلود اوس زه غواړم چې ما سره رننګ کنفیګریشن چې ما اوس کړی نو زه ته چې په پریویلیج موږ راځم شو ورته چې شو تر سره رننګ کنفیګریشن انټر کلیک په دې کې چې تاسو چک کړی هغه ټول درته ښایي پوه شو باندې انټر کلیک وکړئ دلته ټول درته ښایي پوه شو بیا موږ سره سٹارټ اپ کنفیګریشن شو سٹارټ اپ کنفیګریشن هم دا موږ ته ویل شي دبليو ار دا دا موږ کوي شو او دا زه ټایم دا نوم زوته بدلم و د دې نوم چې راوټر دی کنه زه راځم ته کنفیګ کنفیګریشن موږ ته راځم ورته چې هاست نیم چې شي هاست نیم چاته بدل کا خان ته انټر وګوره خان شو کنه شو وتی چې راوټر زه ته چې دا نوم یې به ته کوم نو هاست نیم چې شي نو هاست نیم انټر وګوره به راوټر شو کنه شو په دې باندې پوه شو نو دا موږ سره راځي نو د دې لپاره نن لپاره به امدومره پس کو نو ان شاء الله به موږ تاسو په بل ویډیو کې وګورئ